السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې د لنګوټه په یو اصطلاح یا پټکۍ په عربي کې عمامه ورته وایي، دا تړل د شریعت د نظره څخه څنګه ده؟ محترمه، لنګوټه تړل سنت ده. دا چې اوس د دنیا معاصر علما یې نه کوي، نه پوهېږم چې دوی څه ټکر ورسره لري. باید د حرمینو شریفینو امامان دا سنت راژوندی کړي چې عالم اسلام د خپل نبي سیارت وپېژني، ځکه باید په حرمینو کې داسې څوک ګزاره وکړي چې هغه د رسول الله اسلام بارک سنتیات ټول راژوندي کړي، او هر امتي چې حرمینو ته ورځي دوی ته ګوري چې دا خو د رسول الله اسلام بارک دغه رقم لباس و، دغه رقم عادات وو، چې له بده مرغه په سرو دسملو کې یا په سپینو خولیو کې اوس هلته علما ګرځي. نو دا لنګوټه تړل اوس خلک د شیګانو کار بولي. څو عربه ماته خلکو حالت عرب ویلي، اوس ته شیعه یې مال ولي؟ وایي لنګوټه دې تړلې ده. مال دا خو زموږ د نبي سنت دی. نبي مې حدیث مبارکه ورته وویل، ما را مې وازه خوله کتل. له بده مرغه چې زموږ په جامعه کې یو داسې سنت لکه لنګوټه چې له آدم علیه السلام تر رسول الله اسلام ټولو انبیاو تړلې وه، او ټولو صحابه کرامو لنګوټه تړله. په دې بحث متعلق موږ پوره څېړنه مخکې بیان کړې ده، خو ستا د پوښتنې په جواب کې د ابن ابي عاصم څخه هغه یو روایت دی چې وایي جاء رجل الى ابن عمر رضي الله تعالی عنه، و یو سړی د انصارو څخه رالی و ابن عمر رضي الله عنه مبارک ته، او ورته ویل یا عبدالرحمن العمامة سنه، لنګوټه تړل سنت یې که نه؟ فقال دورت النعم، دورت له سنت دي. عمدة القاري شرح د صحیح البخاري جلد نمبر 20 حدیث رقم 23 باب العمائم سبحان مدرسه و باب ما جاء في العمامه، دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. نو دا چې زموږ په جامعه کې اوس لنګوټه تړل عیب وګرځېدله، الله دې رحم وکړي. یو څه علما د پښتنو یې تړي، له بده مرغه په موږ کې دا د پردو خلکو تاثرات ډېر وي. معاصر نوي علما چې مو له پاکستانه راوځي، هغه تر لنګوټې او سپینې خولۍ ته ډېر شوق کېږي. نو باید علما دغه سنت ژوندی کړي. دا چې مؤکد ده که د زوایدو څخه ده، هغه خبره به ځان ته پرېږدو. نبوي لباس دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک تړلې ده، صحابه کرامو تړلې ده، او د امت سترو علماو تړلې ده. نو باید موږ د اوه زمانې اشخاصو ته نه وګورو. که اشخاصو ته ګورو، څوک وایي د پاکستان پلانکی مفتي یې نه تړي، د افغانستان پلانکی مفتي یې نه تړي، د حرمینو ملایان یې نه تړي، نو ایله که وایه ګوره دا خو اشخاص دي، قدرمن خلک دي، علما دي، خو آیا دغه اشخاص تر رسول الله صلی الله علیه وسلم او تر څلورو یارانو او تر ټولو صحابه کرامو غوره دي؟ که غوره بولي، خو بیا د دې متابعت وکړي، بلکل لنګوټه په کور کې لا مه پرېږدي. او که هغه غوره وه، نو بیا د دغو اشخاصو متابعت کوئ، ولې د هغه صحابه کرامو، ولې د تابعینو او د تابع تابعینو د هغو متابعت نه کوئ؟ نو محترمه، لنګوټه سنت ته ثواب اجر الله درکوي. دا چې سنت مؤکد ده که زواید ده، په دې کې د علماو اختلاف دی. بعضې سنت زواید بولي، بعضې سنت مؤکد بولي، څوک یې عادت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم بولي. او که عادت دی، که زوایدو څخه ده، که د هر شي څخه ده، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قول فعل دواړه کې موجود دي. یو شی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فعل په کولو هم ثابت وي او په ویلو هم ثابت وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي تاسې لنګوټې تړئ، خالف و مخالفت کوئ د پخوانو امتو څخه چې هغه یهودو نصوارا دي، هغو نه تړلې. او بل حدیث مبارک کې راځي، هم دغه عمدة القاري دغه صفحه چې مخکې مې درته ذکر کړه،
ذکر کړله په هغه کې وایي چې رسول الله اسلام وایي دا لنګوټه عزت ته د عربو که دوی د هغه عزت له لاسه ورکوي نو در په در پسې نو الله جل جلاله دې رحم وکړي د عربو دا سرود و سملو کې چې دوی لمونځونه کوي داسې اوږده یې راځړولي زموږ په مذهب باندې په دغه سرود و سملو کې لمونځ مکروه دي چې دا غوږونه یې لاندې ځړېدلي دا که دا د دسمال ژي یوه بغل و بل بغل ته پر اوږو راواړي بیا څه مشکل نشته او دا چې لاندې ځړېدلي د دغه سره لمونځ هغه مکروه دي دا چې اوس یې دوی کوي دا اوس د شیخ سدیس موږ ته قدر لري خو په عامه میډیا باندې د هغه نظام د هغه حکومت د هغه قاتلینو چې د ټوله امت مسلمه له بیت المقدس بیا تر یمنه بیا تر شامه بیا تر عراق بیا تر افغانستان بیا تر دنیا کې چې هر ځای پر مسلمانانو باندې ظلمونه کیږي وحشتونه کیږي ټول له دوی سره پیښ ده چې هغه یهود او نصوارا دي دوی هغه یهود او نصوارا په عامه میډیا قطب العالم ورته وایي چې دا د عالم قطب دی دا موږ ته امن راکوي دا موږ ته سوکاله ژوند راکوي نو محترمو موږ به خپل پیشینا مخکې علما او د هغو کتابو ته به تګ کوو د اوس د حرمینو د امامانو تقلید به نه کوو چې هغه چپنه ده او سور دسمال دی خصوصا د علماو دپاره باید دغه نبوي لباس په دغه نیت باندې ژوندی کي چې خلکو ته دا وښیي چې دا نبوي لباس دی د بده مرغه اوس امامه لنګوټه خلک د شیګانو لباس بولي علیاذم بالله ما ته په حرمینو کې 2-3 واره به عربو ویلي چې ما توره ننګوټه تړلې وه که رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې مکة المکرمه فتح سو په توره ننګوټه کې ورغلی وایي ته شیعه یې باره مې ورته وویل ما ښه مې پېژنې زما صورت ښه پېژنې دا زما ډول لباس څوک کوي پښتانه بې کوي وایي هو ما نو بیا ولې راته وایه چې ته شیعه یې وایي خو توره ننګوټه دې تړلې ده ما له آیا دا توره ننګوټه د شیعګانو لباس دی که دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لباس دی نو شیعګان خو لمونځ هم کوي حرم ته هم راغلي باره موږ حرم پرېږدو ګوره دا له بده مرغه چې د حرمینو علماو نبوي سنتیات له ځانه وکښل د ملک عبدالعزیز لباس شروع کړي یا د ملک سلمان لباس شروع کړي نو هغه نبوي لباس چې نور اعجم کوي نور قومونه کوي خلک ورلره د اهل تشیع نسبت کوي نو الله دې موږ توفیق راکړي چې هر سنت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم برکت ژوندی کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.